سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی اوس هم د هیواد څخه باندې هماغه خلک چې لاسونه د ملت په وینو باندې ککړ دي هماغه خلک بیا زموږ ځوانان جګړې ته هڅوي له هیواده بهر د ځوانانو پارولو په اړه خبرداری د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال وایي هغه کسان چې لاسونه د خلکو په وینو ککړ دي بیا هم له بهره ځوانان د افغانستان ناامنۍ ته هڅوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ملګرو ملتونو وایي چې د حکومتونو رسمیت پیژندنه او په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ سپارلو واک د غړو هیوادونو صلاحیت دی. د حکومتونو پر رسمیت پیژندلو پریکړه د دولتونو لخوا کیږي او موږ هغه دولت نه یو. دا د غړو هیوادونو واک دی چې پریکړه وکړي څوک د افغانستان د قانوني حکومت په توګه پر رسمیت وپیژني. تر اوسه دا کار د افغانستان د اوسنیو واکمنو چارواکو په اړه نه دی شوی. او امریکا د توغندیو د زیرمو له کمښت سره مخ. رویټرز راپور ورکړی چې امریکا له ایران سره د جګړې پر مهال د خپلو لرې واټن ویشتونکو توغندیو ډیری برخه مصرف کړې ده. دا هم پوره خبرونه. د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین مولوي حیات الله مهاجر فرحي ویلي هغه کسان چې لاسونه یې د خلکو په وینو ککړ دي د هیواد شتمنۍ اغلا کړي بیا هم له بهره ځوانان د افغانستان ناامنۍ ته هڅوي. نوموړي په پکتیا کې بې غونډې ته ویلي له هم د تیرو 2 لسیزو ګڼ جنایتونه په بشپړ ډول خلکو ته نه دي روښانه شوي. ښاغلي فرحي له رسنیو غوښتي چې د تیرو جنایتونو او د اشغال دورې د واقعیتونو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره هڅې وکړي. یعنې یو ځوان ته دا معلومات هم نشته چې دغه تېر شل کلونه اوس د اشغالګر په څه ډول باندې دلته راغله کوم جنایتونه یې وکړه کوم ظلمونه یې وکړه. نو په دې برخه کې ورونو زموږ او ستاسو رسنۍ زموږ او ستاسو مبارزین زموږ او ستاسو شاعران زموږ او ستاسو قومي مخور موږ ټوله په دې برخه کې مسؤلیت لرو. ضرور نه ده چې یوازې به هغه څوک چې په نظام او په حکومت کې داخل وي هغه ته یوازې د دې هېواد د ارزښتونو یا د دیني ارزښتونو دفاع به هغوی ته ورته رغاړي بلکې د افغانستان په نوم په جغرافیه کې چې څومره خلک دلته اوسېږي هغه که د هر قشر سره تړاو لرونکی وي دنده او وظیفه د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپل ارضي تمامیت په وړاندې لري. د هند حکومت د افغانستان او هند د اړیکو په اړه د پاکستان د پاوز د ویان وروستۍ څرګندونې غندلې او ویلي چې دغه څرګندونې د اسلام آباد د ناامنۍ احساس او د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د مخ پر پراخېدو اړیکو په اړه د اندېښنې څرګندونه کوي. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودھري په دې وروستیو کې ویلي و چې مسلمانان باید له کافرانو سره دوستي ونه کړي او د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي او فرهنګي اړیکې هم تر پوښتنې لاندې راوستوي. هغه یو ځل بیا ادعا کړې وه چې هند په پاکستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د دغو څرګندونو په غبرګون کې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان د یوې خبري غونډې ته ویلي د پاکستان د پاوز د ویان خبرې د هند او افغانستان ترمنځ د مخ په پراخېدو او مثبتو اړیکو په اړه د اسلام آباد د ناامنۍ او اندېښنې څرګندونه کوي. په دې اړه د لا بحث په موخه د پوځي او سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ را سره مېلمه دی. راسخ صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایم. پاکستان ولې د هند او افغانستان له اړیکو اندېښنه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدر سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام معززو افغانانو او تخنیکي همکارانو ته مو وړاندې کوم. علیکم السلام. د پښتنې پاک له ووایم چې پاکستان د هر لارې نه د هر ګودر نه د هر ادرس نه غواړي چې د افغانستان او د هندوستان ترمنځ
د دوستۍ فضا د دښمنۍ په فضا واړوي. تاسو بهتره معلومه ده چې پاکستان د افغانانو نه بالخصوص د مهاجرو افغانانو نه د کشمیر په جګړه کې د کشمیر د ناامنۍ له ادرسه سخت استفادې وکړلې. 50 کال افغانان په دغه جګړو کې ور استعمال کوي. تاسو بهتره معلومه ده چې پاکستان غواړي او ځل بیا غواړي چې په سیمه کې د یوې نوې جګړې د ناخوالو او د جګړو لپاره لاره هم ورکړي. دغه شیطانی ادرس چې په نامه اسلام اما په اصل کې د شیطانت، د رذالت، د جګړو، د بدبختیو، د تروریزم او د تروریزم د جوړولو او د ناامنیو د پراخولو په دې منطقه کې د انګلستان له ادرس جوړ شوی دی. دوی خپل د يهودانو سره یو کېږي، د مسلمان ولس د فلسطینیانو په وژنه کې مستقیم برخه اخلي او په زرهاو حتی 100,000 فلسطینیان همدغه پاکستان آرمي د اسرائیل په دفاع کې وژلې ده. او زمونږ د دولتونو ته دا وایي چې تاسو د یو کافر ملک سره اصلا زما د هندوستان سره ګاونډیتوب په سلهاو کلونو په پیړیو باندې چې موږ د هندوستان سره ګاونډیتوب لرو، هغه هیڅ کله هم زمونږ د خاورې د نیولو دپاره، زمونږ د بدبختیو دپاره، زمونږ د نظامونو د ړنګولو دپاره هیڅ کله هم هندوستان کومه داسې کړنه نه ده کړې چې د افغان ولس د هغه سره د دښمنۍ له ادرسه قدمونه پورته کړي. نو پاکستان د ایجاد نه تر دغه ننه پورې چې څه کم 80 کلن کېږي دا هیواد د افغانانو د تباهۍ دپاره، د افغانستان د جګړو دپاره، د افغانستان د بدبختیو دپاره، د افغانانو د چورولو او د وژلو او د تباهۍ دپاره د نړۍ سره وروره پروتوکولونه کړي دي او زموږ په وژنه او زموږ په وینو تویولو کې د دوی بانکونه په ډالر او په د عربي شیخانو په پیسو ډکې شوي دي. نو بناءً زه ویلی سم پاکستان د اول خپل ګریوانه ته د عقلا فکر وکړي، خپل وجدان سره د عقلا محاسبه وکړي چې آیا افغانان د پاکستان سره د دوستۍ په لړ کې را نږدې شي چې زما میلیونونو افغانان ووژل. د 1953 کال نه د داود خان د جمهوریت د ړنګولو نه تر دغه نظام پورې د ړنګولو دپاره دوی پلانونه طرحه کوي، چا خبره ګروپان جوړوي، تنظیمونه جوړوي او که داعش دی، که القاعده ده، که دا نور ډل څه چې ول دا ټول د دنیا نه راټول کړل او په افغانستان کې د وژنې دپاره لاره ورته همواره کړله. دا پاکستان و چې موږ نیمه پیړۍ په جګړو کې نه نیسي، مګر هندوستان موږ ته پانتون جوړوي، هندوستان موږ ته د برق بند جوړوي، هندوستان موږ ته سړکونه جوړوي، هندوستان موږ ته شفاخانه جوړوي، هندوستان موږ ته د پارلمان تعمیرونه جوړوي، هندوستان موږ ته د ډاکټرانو د انجینرانو د روزلو دپاره د افغان بچیانو ته بورسونه ورکوي او په خپله خاوره روزي او افغانستان ته استوي. پاکستان موږ ته ترهګر روزي، پاکستان موږ ته د وحشت او د بربریت لاره هم وروي. پاکستان زمونږ د بدنامۍ دپاره په نړیوال بیس کې حتی لاپیګري کوي چې افغانستان جغرافیا د توریزم ښه بستر او امارت اسلامي د توریزم پالونکي روزونکي دي، چې داسې نه ده. خپله جیټکو د توریزم پالونکي روزونکي د ناامنیو او د وژنې د تباهۍ مرکز دی. مګر دا څنګه کېدای شي چې افغانان دا ټول هغه ښه کړنې، هغه د دوستۍ او د انسانیت کړنې د هندوستان سره عقلا د ستاینې وړ چې دی هغه ته عقلا د احترام په سترګه ونه ګوري او د پاکستان په خبره چې پاکستان پرون مسلمان سوی دی خو والله په بله د دوی په اسلام کې شک دی، د دوی په هغه انسانیت کې شک دی، د دوی په ګاونډیتوب کې شک دی. دوی کله موږ سره عقلا د ښه روابطو او د ښه انسانیت تاسو ته بهتره معلومه ده اوس د تجارت دروازې د چا سره بندي کړي دي پاکستان. دغه اوس دا زمونږ او ستاسو دغه ولسونه دا بیچارهګان 40 کاله پخوا او 30 کاله پخوا د دوی خاورې ته، د دوی وطن ته د مهاجرت په ژوند باندې لاړل او د مشکلات سره هلته لاړه چې عقلا ژوند وکړي، هغو سره کم نه برخورد کېږي. د پښتنو د افغانانو دغه د ناموس باندې دوی تعرض نه کوي. زمونږ ځوانان، زمونږ انسانان د دوی په زندانو کې شهیدان او مړه نه سول، زمونږ خویندې د دوی په زندانو کې لنګې نه سولې. دا زمونږ د چا خبره د 300 کلن دار او ندار د سکاټ نه نیولې تر لونا او تر قوای هوایي او ځمکنۍ او ټانکونه ټول د دوی په لمنه کې توفه نه شو. دا دوی نه ول چې افغانۍ موږ ته جوړه کړې وه، دا دوی نه ول چې دا ټول مداخلات ته لاره خپله کړې وه. نو بنان پاکستان د عقلا اول په خپل ستراتیژي د فکر وکړي، په خپل کړنو د فکر وکړي، په خپل ضمیر، انساني ضمیر باندې عقلا قضاوت وکړي چې موږ څنګه د هندوستان سره د دوستۍ د ادرس نه د دښمنۍ ادرس ونیسو چې دی کافر دی او زه مسلمان یم. ته چې مسلمان یې ته مسلمان وژنې،
ته چې مسلمان د شپې په تیارو کې راځي زما وطن بمبارای، ته چې مسلمان زما ولس په ورځ په تیارو شپو کې راځي کابل مې د روغتون مریضانو باندې بمبار کوي، دا ستا اسلامیت دی؟ دا ستا ګاونډیتوب دی؟ بنان که افغانان اوسم د پاکستان مرداره څیره د دې نظامیانو او د دې استخباراتي کړیو نه پیژني، نو دا معنا دا به ورکوي چې زموږ په انسانیت کې به شک وي. موږ به انسانان نه یو چې زموږ په ناموس دوی لوبې کوي، زموږ وطن ته دوی سترګې ګنډلي، زما واخان دوی نیسي، زما معدنیات چوري، زما ولس وژني، زما وطن د بحرانونو سره لاس او ګریوان کوي، او بیا زه د سره د دوستۍ لاس وړاندې کوم او د اسلامیت له اصولو سره برابر دا ګاونډی وبولم. دا زموږ رزیل ګاونډی، دا پاکستان د ورځ نه چې جوړ شوی افغانستان د بدبختیو په کنده غورځېدل او افغانان د تباهۍ سره لاس او ګریوان کېدل، دا د دوی د کړنو او د دوی د استخباراتي مبارزاتو ثمره ده چې موږ افغانان دونه په مشکلات سره لاس او ګریوان. بله راسخ صاحب، صبح د وړاندې د هند دفاع وزیر وویل چې هند نړۍ ته ټکنالوژي تولیدوي او پاکستان نړۍ ته ترهګر تولیدوي. اسلام آباد په وار وار د خپل هیواد د نامنوي پړه پر هند اچولې، په دې کې د پاکستان موخه څه ده؟ پاکستان مخه دا دی چې په دې سیمه کې بیا یو ځل بیا د جګړو له ادرسه 2 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان مخه دا دی چې د غربي نړۍ پلانونه ته په سیمه کې تطبیق کړي. د پاکستان مخه دا دی چې د غربي نړۍ بیا پروژوي قراردادونه واخلي او دغه سیمه نام نه کړي. په دې نام نه کې هندوستان نام نه کړي، په دې نام نه کې افغانستان نام نه کړي، حتی آسیا میانه او روسیا او چین دوی ته نام نه پیښي. نو بناءً پاکستان چې جوړ شوی دا د یو هیواد دا په خپل خاور نه ده جوړه شوی، دا د هندوستان او د افغانستان په خاور جوړه شوی ده او د دغه ولسونو د استثمار او د وژنې او د تباهۍ لپاره پاکستان نظامیګرانو د خپل بادار نه هغه پروګرامونه دوی اخیستي او د هغو پروګرامونو په لړ کې دغه جنگ جګړه په دې سیمه کې شروع کړې ده او پاکستان تر هغه پورې چې خپل ستراتیژي د هند په وړاندې، د افغانستان په وړاندې او د ګاونډي هیوادونو په وړاندې او د خپل د ولس په وړاندې بدله نه کړي، د یو ښه ګاونډیتوب، د ښه انسانیت او د ډیپلوماټیکو لارو د هموارولو او د ښه تجارت لاره خپله نه کړي، د تروریستي ډلو ټپلو د جوړولو نه لاس په سر نیسي. دا زه ویلی سم تر هغه وخت پورې به د افغانانو له ادرسه یا د هندوستان له ادرسه د خیر لاسونه به دوی ته نه ورکېږي. خو بیا هم وایم دا هندوستان و چې خاوره ترې اخیسته او نوم یې په پاکستان ایښی دی او دا پاکستان دا بلکې پاکستان نه دی، دا د شیطانت ادرس، دا هغه چټلستان دی چې د دنیا ټوله چټلي هم دغلته پرته ده او دا د دغه چټلیو بوی دی چې دغه سیمه یې ناامنه کړې ده او د سیمه کې جنګ جګړه او نفاق او وژنه او تباهي یې ورځ تر بلې په پراخېدو دی. دا پاکستان دی چې کله داعش جوړوي، کله القاعده ته وایي او کله بهاني کوي، کله دا وایي کله هغه وایي، دا ټوله لوبه د دوی د لمنې لاندې دی. دا دوی دي چې دغه ناخوالې او دغه بدبختیګانې په عام افغانانو ته او هم هندوستان ته مخامخ کړې ده او زمونږ د آرام ژوند، موږ د آرام ژوند د نارامۍ په لور کشایي او په کندو کې د بدبختیو په کنده کې غورځوي. راسخ صاحب څه فکر کوئ که چیرې د هند او افغانستان اړیکې نورې هم پیاوړې شي په غیر مستقیمه توګه د پاکستان پر مخ څپېړه ده؟ بالکل، ولې څپېړه په ده ده. پاکستان تا ته تروریست جوړوي، پاکستان تا ته تا بچي ته سلا ورکوي چې لاړ شه خپل ورور مړ کړه، هندوستان تا ته ورور ډاکټر روزي، هندوستان تا ته انجینر روزي، هندوستان تا ته استاد پوهنتون روزي، هندوستان تا ته هغه افسر روزي چې هغه حب الوطن من الایمان باندې پوهېږي، هغه په نظام باندې پوهېږي او هندوستان هغه څوک دی چې په نړیوال بیس کې وایي چې د افغانستان 10 میلیارډ ډالر خوشي کوي، هغه تا په خاطر په نړیوال بیس کې لاپیګري کوي او هغه دا وایي چې افغانستان کې امن وي، سیمه کې امن دی. پاکستان دی چې د توریزم پالونکي روزونکي او جوړونکی دی. راځئ غلط ادرس ته مه ځئ، همدغه هندوستان دی چې په نړیوال بیس کې چغې وهي او دا ورښیي چې پاکستان ته توجه وکړي. افغانستان کې تروریستي ډلې ټپله نشته، افغانستان دغه طالبان دا تورستان نه دي، دا افغانان دي، دا د دې وطن بچان دي، دې وطن ته دوی کار غواړي، ترقي غواړي، پرمختګ غواړي. راځئ چې دا جنګ جګړه چې د پاکستان نه د دوی باندې تپل شوې ده دا نړیوالو ته چغه وایي چې سره لاس ورکړي افغانستان وژغوري. نن تاسو ولیدئ چې په افغانستان سره په همدغه ناخوالو کې چې دنیا ورسره لا تر اوسه ډیپلوماټیکه لاره نه ده نیولې، خو هندوستان ورسره د ورورولۍ د دوستۍ لاس یې وړاندې کړی، سفارت مو خلاص دی
اقلا روابط شته. دغه اوس هندوستان په دې تلاش کې دی چې په افغانستان کې داسې یوه شفاخانه جوړه کړي او خپل ډاکټران راوړي او تر څو د افغانانو د تداوۍ دپاره د ګامونه پورته کړي او د پاکستان د شفاخانونو اخلاص کړي. آیا دا د خیر کار دی او که دا د شر کار دی؟ دا د دښمنۍ کار دی او که دا د دوستۍ؟ په هندوستان نه خو تاسو ته هېڅکله بمونه نه دي راغلي، هېڅکله یې وروره چاودنې مواد نه دی راغلی، هېڅکله هم ټوپک نه دی رالېږلي درته، مګر تاسو ته ډاکټر در راستئ، تاسو ته دوا در راستئ، تاسو ته وروره د ژوندانه ښکلي انځورونه او امیدونه لري. نو ولې موږ د هندوستان سره دوستي ونه کړو؟ ولې د هندوستان سره نږدېوالی؟ زموږ نږدېوالی د هندوستان سره د ترقۍ سبب دی، د ورورولۍ سبب دی، د ښه ژوندانه او د ښکلي روابطو ډیپلوماتیکو لارو هموارولو سبب دی. پاکستان سره نږدې کېدل د تورستۍ ډلو ټپلو جوړولو دپاره، د بدبختیو کندې ته د غورځېدو، د عقبګردۍ سره لاس او ګریوان کېدو، د بد اقتصاد سره لاس او ګریوان کېدو او افغانستان به په آخره کې به د دوی 5مه صوبه باندې بدلېدل. دا د پاکستان کړنې دي او د پاکستان غوښتنې دي او هغه د هندوستان مشر تشریح کوي. نو بنان څونه چې افغانان د هندوستان سره نږدې کېږي په پاکستان باندې اور په ده لګېږي چې پاکستان زموږ د معدنیاتو نه لاس په سر کېږي، پاکستان زموږ په داخل کې بیا نور ډلې ټپلې جوړوی نشي، بیا زموږ د ولسونو نه استفاده نشي کولی، زموږ د اوبو زموږ د ځنګلو نه بیا استفاده نشي کولی. د هغو ګټو په خاطر دغه لوبې مخته کوي چې مسلمانان د کافرانو سره نږدېوالی او دوستي نه کوي، مګر دی خپله یهودو نصارا سره، دی خپله د امریکا او د انګلیس سره وروره د بادار په حیث باندې هغه ته احترام کوي، د هغه خپو ته ولیږي. ما نه پرېږدي چې زه د هندوستان یو هغه ګاونډی چې ما ته ښکلې ارزوګانې لري زه هغه سره نږدې سم. خو دا به که موږ نږدې نه سو، آیا سوال به دا نه وي چې آیا زموږ دولتداري او سیاست همدغه دی چې تر اوسه پورې موږ خپل دوست او دښمن ونه پېژندی؟ 50 کاله موږ باندې جګړه چا تپلې ده؟ 50 د سردار محمد داود خان په وړاندې جهاد چا اعلان کوي؟ او حکمتیار او ګلبدین رباني او مسعود پلانی او دا خلک دا چیرته ول؟ چا جوړ کړل؟ دا افغانه چا جوړه کړله؟ دا زما استاد وطن دغه تباهي چا دا په میلیونونو انسانان مو چا ووژي؟ د خپله دوی وایي چې موږ چې د روسانو خپې م راکشې کړلې، د امریکا خپې م راکش کړله، موږ چې وایي د ویتنام غچ مو د روسانو نه واخیسته او د امریکا نه پیسې واخیستې. دوی خو اقرار باللسان کړې ده، د دوی مشرانو کړې ده، د دوی رهبرانو کړې ده، د دوی جنرالانو کړې ده، کتابونه ډک دي. نو بنان په افغانستان کې جګړه او ناخواله او بدبختۍ دا د پاکستان بانکونه ډکېدل په ډالرو. نو بنان د دوی پلان دا دی او د هندوستان پلان دا دی چې افغانستان د سولې او د امن د ترقۍ په لور روانېدل او افغانانو سره ښه روابط، انساني او بشري او ګاونډیتوب روابط تامینول، دا د ښو اخلاقو او د امن د فضا د لوړولو او لویولو لپاره دغه پروګرام دی. بله راسخ صاحب، د ورسۍ پوښتنې په توګه افغانستان اوس مهال کومو برخو ته لومړی مرستو ته اړتیا لري چې هند یې ورسره وکړي؟ ګورئ هندوستان خو دا اوس زه ویلی سم، اول خو په دغه د ادویې پاکله باندې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هندوستان د طبابت په لحاظ باندې څو چنده د پاکستان نه مخته تللی دی، اما هندوستان د افغانانو سره د ښه روابطو هیلې لري. تا ویلی سم چې د دوا کمپنۍ دلته وایي همدا اوس دوی غواړي چې هلته جوړې کړي، په افغانستان کې شفاخانه جوړه کړي، خپل ډاکټران راوړي، شاګردان تربیه کوي. نو بنان هغه امیدونه چې هندوستان د افغانستان دپاره، هغه انځورونه چې هندوستان سیاستمداران د افغانستان دپاره لري، هغه انځورونه او هغه امیدونه د پاکستان موږ ته نه لري. موږ سره پاکستان لاره بندوي، تجارت بندوي او د دواړو ډلو پښتنو افغانانو ته زیان رسوي او د جنگ جګړو دپاره لاره جوړوي. تاسو وګورئ اوس هم د نظام د مخالفینو دپاره پاکستان اډې ورکوي او دفترونه ورکوي، مګر هندوستان تاسو ته څه اعلانوي؟ هندوستان دا وایي چې زه ویزه درکوم، بورسونه درکوم، بچیان در روزم، ډاکټران درته روزم، انجینران درته روزم، بادانشه خلک درته روزم. هېڅکله هغه درته تورست نه روزي. هېڅکله دا نه وایي چې په افغانستان کې جنگ جګړه او دا جهاد روا دی. هغه درته وایي چې نه، افغانستان د وطن دی، افغانستان آزاد مستقل هیواد د ترقۍ د پرمختګ په لور روانېدل. دا د هندوستان د خلکو د ارمانونو سره وایي په ټکر کې نه دی. هغه د ارمانونو یو اساسي ارمان دا دی چې افغانان په نړۍ کې سرلوړي او د ښه ژوند او د ښه اقتصاد خاوندان سي، تر څو وسو کولی افغانانو سره په ګډه د پاکستان دغه نظاميګرانه ادرس چې جوړ شوی دا د دغه سیمې نه په ګډه کو او دغه جګړې کې
چې څنګه چې د دغه دوه هیوادونو لپاره پاکستان جوړ شوی دا د مات سره مخامخ شي. مننه. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ په خبرونه کې ملګرو څخه نړۍ مننه کوم موادان راسخ د یک ټلسونو قدرمن او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.